بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. ورونو پرون د تاسو په خدمت کې ما هغه عوامل ذکر کړل چې د هغې له وجې نه اسلامي امت او مسلمانان یو وخت کې پیاوړي وو، غښتلي وو، قوي وو، فاتحین وو. او بیا هم دا خبره وکوله چې دغه معنوي عوامل غرب او غربي مستشرقینو تشخیص کړل او بیا یې د هغو د له منځه وړلو دپاره او د هغو په ځای د نورو مفاهیمو او نورو نظریاتو د خپرولو دپاره مخې راونغاړلې. هغه مفاهیم پرون ما د تاسو خدمت کې څو دانې یاد کړي وو؟ 5. اول څه شی وو؟ شریعت. د شریعت مقابل کې دوی څه شی راوړو؟ سیکولرزم. دویم څه شی وو؟ اسلامي حکومت. د اسلامي حکومت نه مراد نه دا نه دی چې یو څوک د هر ډول حکومت جوړ کړي نو د دې باندې اسلامي حکومت کېږي، نه. یعنې د اسلام نظام حکم، اسلام مسلمانانو ته څنګه د سیاست او د نظام حکم یو منهج وړاندې کړی. د هغه په ځای څه شی راوړو؟ ډیموکراسي. درېیم څه شی وو؟ د امت وحدت. او د امت وحدت په ځای څه شی راویست کړل؟ نشنلزم، قومیت. او څلورم څه شی وو؟ اسلامي اخلاق. او د اسلامي اخلاقو په ځای باندې څه شی راویست کړل؟ لیبرالیزم یا ازادي. او پنځم څه شی وو؟ شرقي احساس یا شرقي امتیاز. د هغه په ځای باندې څه شی راویست کړل؟ ویسټرنایزیشن، غربیت یا ګلوبلایزیشن، نړیوالتوب. نو د دغو مفاهیمو په تفصیل کې نن د تاسو په خدمت کې زه سیکولرزم معرفي کوم درته چې دا سیکولرزم دا څه شی. سیکولرزم وایي څه شي ته، او بیا د سیکولرزم هغه حقیقت او واقعیت یې څه شی ده. کله کله د یو شي تعریف یو ډول وشي خو بیا واقعیت بل ډول خلک راویستلی. دا سیکولرزم چېرته اول منځته راغی؟ په کومه خاوره کې، کوم ځای کې راوزېږېده، کوم ځای کې وغوړېده، خپور شو، کوم ځای کې ایجاد شو او څنګه منځته راغی؟ ولې؟ تر هغې وروسته بیا انشاءالله په دې موضوع باندې خبره کوو چې د سیکولرزم په اسلامي نړۍ باندې څه وکړل، مسلمانانو نه څه واخیستل او مسلمانانو ته یې څه ورکړل. او بله خبره بیا دا وه چې سیکولرزم په افغانستان کې څونه رګونه او ریښې لري، څونه تاریخي قدامت لري. په افغانستان کې سیکولر ذهنیت او سیکولر فکر څه وکول، په کومه سترګه باید ورته وکتلی شي او څه ډول موقف یې په وړاندې ونیولی شي. اوس راځئ وروڼو دې ته چې دغه د سیکولرزم تعریف د تاسو په خدمت کې عرض کړمه. سیکولرزم څه شی ده؟ تعریف یې څه شی ده؟ په لغت کې څه ته وایي؟ په اصطلاح کې څه ته وایي؟ په عربۍ کې سیکولرزم په علمانیت باندې مسیحیانو ترجمه کړی دی. کله کله به تاسو په کتابونو کې د علمانیت او د علماني ټکی اورئ، علماني یا علمانیت. خو دا یوه غلطه او دوکه ورکوونکې ترجمه ده چې د لبنان مسیحیانو ترجمه کړې ده، او د دې خپله معنا ده لادینیت. دین ته په ژوند کې، په حکومت کې، په نظام کې ځای نه ورکوي. اول د دین وینه کوي،
نو د یو چا په ضمیر کې دې وي د علم د په ژوند کې د هغه اثر نه د ده په اجتماعي ژوند کې نه د ده په انفرادي ژوند کې وي نه د د ټولنې په اجتماعي ژوند کې وي. په بل عبارت باندې سیکولرزم په دین نه ولاړ ژوند او نظام ته ویلی کېږي. په دین نه ولاړ ژوند او نظام کله چې په دین نه وي ولاړ په څه شي به درېږي دا نظام او دغه فلسفه دا فلسفه به درېږي په دوه شیانو باندې. یو به درېږي دا په وضعي علم باندې. وضعي علم هغه ته وایي چې انسانانو په خپله جوړ کړی دی، هغې فارمولې یې ترتیب کړي دي. علم په دوه ډوله دی، یو دی د وحي علم، آسماني علم، د اسمان نه الله کتابونه را نازل کړي دي او خلق ته یې علم نازل کړي. یو هغه علم دی چې خلکو د خپلو تجربو په نتیجه کې جوړ کړی دی. علم په څو ډوله دی؟ دوه ډوله، یو دی وحي علم او یو دی وضعي علم. وحي علم هغه دی چې هغه د اسمان نه راغلی دی، کله د تورات په شکل کې، کله د انجیل په شکل کې، کله د ابراهیم علیه السلام او د نور انبیاو د صحفو په شکل کې، کله د قرآن په شکل کې، کله د سلامت پاتې دی لکه قرآن او کله د هغه تحریف شوی دی لکه د نورو پخوانیو کتابونو صحیفو. نو سیکولرزم وایي چې وحي علم ته او وحي قوانینو ته وحي ته دې ته په ژوند کې په حکومت کې ځای نشته. نو ولاړ به څه شي باندې وي دغه نظام، په کومه فلسفه باندې به ولاړ وي؟ وایي دا به په وضعي علم ولاړه وي. د موږ د تجربې نه چې کوم شیان راوتلي دي په هغې باندې به ولاړه وي، په هغه علم باندې. او دویم شی دا چې دا به په عقل باندې ولاړه وي. که عقل یو شي ته سم ویلې هغه سم کار ده، او که عقل یو شي ته غلط ویلې هغه غلط کار ده. حاکم او حکم به څوک وي؟ عقل به وي. څوک به وي؟ عقل. عقل که یو شي ته سم ویلې د تا عقل درته ویل دا سم کار ده نو هغه سم ده، که د عقل درته ویل دا ناسم ده هغه ناسم ده. دا نه چې وحي درته ویل دا سم ده، که څه هم د تا په عقل نه برابرېده هغه به کوي. نو د ژوند د تعلیم د نظام او د قوانینو بنسټ به وي انساني عقل او انساني علم. انساني عقل او انساني علم چې انسانانو په خپله جوړ کړی دی دې ته به دوی رجوع کوي، وحي ته به رجوع نه کوي. دا چې ولې دوی د وحي نه دونه تښتي د دې د سبب درته وایم هغه بیا داسې سیکولرزم چېرته وزېږېده او ولې وزېږېد څنګه منځته راغی په دې کې بیا د دوی د علت درته وایم چې ولې دوی د وحي نه تښتي، د وحي نه ویره لري. په قاموسونو کې په ډکشنریو کې لیکي چې سیکولرزم هغه نظام او د ژوند بڼې ته وایي چې هغه په وحي باندې نه وي ولاړ، بلکې هغه په عقل باندې ولاړ وي او د انسانانو د خپلو مصالحو په بنیاد باندې ولاړ وي. چې څه شی انسانان ښه ګڼي هغه ښه ده، او چې انسانان څه بد ګڼي هغه بد ده. نه دا چې الله څه ښه ګڼي د دوی دپاره هغه به ښه وي، او چې الله د دوی دپاره څه بد ګڼي هغه به بد وي. دوی نه، دې سره د الله کار نشته. اوس راځي دې ته چې دغه سیکولرزم د الله په رابطه باندې څه تصور لري، خپله د اله په رابطه باندې څه تصور لري سیکولرزم. د سیکولرزم بنسټ ایښودونکي اروپایي معاصر فیلسوفان دي چې د نن نه 200-300 کاله مخکې هغوی د دې دپاره زمینه‌سازي کړې وه، او بیا د فرانسې د انقلاب چې د 1989 کال کې قایم شو منځته راغی، هلته بیا د دغو اروپایي فیلسوفانو نظریاتو نتیجه د اروپا د انقلاب په شکل کې ښکاره شو چې بیا هلته یو سیکولر حکومت قایم شو په 1989 کې.
اوس هغه فیلسوفان چې د سیکولرزم لپاره یې زمینه سازي کړې ده او د دې لپاره یې ذهن سازي کړې ده، د دې لپاره یې قواعد او ضوابط جوړ کړي دي او له دې نه یو مذهب جوړ کړی ده، هغوی د الله په باره کې څه تصور لري؟ د سیکولرزم فیلسوفان د الله په باره کې په دوه ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله وایي الله نشته بیخي، او دا هر څه د یو تصادف په نتیجه کې رامنځته شوي دي، او دا د اله او د دین او د پیغمبر او د دې شان تصور دا انسانانو په خپله جوړ کړی دی، د خلکو نه د مال د ترټلو، د پیسو د ګټلو، د چا د ویرولو او په چا باندې د خپل معنوي حاکمیت د قایمولو په نیت باندې، چې بعینه همدغه نظریه بیا د کمونستانو ده. کمونستانو هم ځان ته څه ویلي؟ سیکولر ډیموکراتانو ویلي ځان ته، هغوی هم خپل ګوند ته او خپل نظام ته ډیموکراتیک ګوند ویلي. دا باید تاسو په پام کې ولرئ چې دا سیکولرزم د ډیموکراسۍ عقیده ده، د ډیموکراسۍ وینه ده. ډیموکراسي یو جسم ده، سیکولرزم پکې وینه ده. که دا وینه پکې وه نو هغه جسم ژوندی ده، که نه هغه جسم مړه دی. نو دا دواړه سره تلازم لري، یو له بل سره نښتي دي، یو له بل نه نه بېلېږي. یوه ډله وایي الله نشته، یوه ډله وایي چې الله شته خو له ځمکې له انسان سره کار نشته. الله شته، د انسان سره یې کار نشته، انسان د الله په وړاندې مسؤلیت نه لري او انسان ته سره لېږلي هم نه دي چې دا به کوې دا به نه کوې. د الله نفس وجود مني، هغه هم په دغه تصور نه چې اسلام وړاندې کړی دی. څوک د مسیحیت په شکل کې مني، څوک د یهودیت په شکل کې مني، څوک د یو بل خرافي په شکل کې مني، خو د الله وجود شته. نور نه له انسان سره کار شته، نه له قانون سره کار شته، نه له حلال و حرام سره کار شته، نه له حساب و کتاب سره کار شته، نه چا ته تقدیر ټاکلی ده، نه دا دنیا او دا کون او مکان دا هر څه د ده د تقدیر مطابق روان دي. نه وایي دا د دې سره د الله کار نشته ده. که چې کار یې نشته ده نو بیا به دا شیان څوک چلوي؟ دا به موږ خپل ذهن جوړوو. دا د دنیا قوانین او د انساني ژوند ضوابط دا هر څه به موږ په خپل ذهن جوړوو. د الله دې سره کار نشته. او که څوک خامخا په زوره موږ باندې د اله تصور او نظریه په قانون او په نظام کې په موږ مسلطوي، هغه باید له منځه ویشي. که مسیحي وي هم له منځه وړو، که مسلمان وي هم له منځه وړو. په مسیحیت باندې توبه وویستله، په 1909 کال کې په مسیحیت باندې توبه وویستله او مسیحیت دا ورته اعلان کړه چې نور د کلیسا د چرچ له ژوند سره، له نظام سره، له قانون سره، له سیاست سره، له سولې او جنګ سره، له حرام او حلال سره د چرچ د مسیحیت نور کار ورسره نشته ده. بس د درېیو شیانو کې به موږ تاسو سره غرض لرو. یو دا چې نوم به موږ در باندې ږدو، که نوم یې ښه دی نو موږ ته راځئ ښه نوم به در باندې ږدو، چرچ والا دا ورته ویل. او چې مړه کېدی نو بیا به موږ جنازه در باندې کوو، ښخوو به. هغو ته بس صحیح ده. او نکاح به موږ در دا درې شیانې سره ومنل. جزاکم الله. په درې شیانو کې تاسو موږ ته رجوع کوئ، بلکې هغه مسیحیت دا نه ورته وایي، خلکو ورته وویل چې په دې درې شیانو کې به موږ تاسو ته رجوع کوو. د نامه او د مسیحي کولو ځینې رسومات، د نکاح او د مرګ په مراسمو کې. نور د ژوند چې څومره نظرونه دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اخلاقي دي، که هغه اجتماعي دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه معنوي روحي دي، که هر څه دي، په دې کې د چا کار نشته، په دې کې د الله کار نشته، په دې کې د پیغمبر کار نشته، په دې کې د وحي کار نشته. دا زموږ خپل کار دی چې څه شي ته موږ حلال ویلې هغه حلال، چې څه شي ته موږ حرام ویلې هغه حرام. نو ځکه خو د دې علمي ترجمه دا ده لا دینیت، بې دیني. تاسو د اکسفورډ ډکشنري وګورئ، هغه کې همدغه مفاهیم درته وایي. یو شی سیکولرزه کول وایي د چرچ تسلط د یو شي نه لرې کول.
چرچ کلیسا ته وایي انګریزۍ کې. د چرچ یا د کلیسا یا د دین د مسیحي دین او یا د هر دین تسلط د یو شي نه د نظام نه د هر شي نه لرې کول دا سیکولریزه کول دي، یو شی سیکولر کول. او سیکولریزم د دغو شیانو نه لرېوالی او دې ته په ژوند کې ځای نه ورکول. نو اوس راځو د سیکولریزم واقعیت ته. د سیکولریزم واقعیت څه شي ده؟ د سیکولریزم واقعیت دا دی چې د اله په ضد د بغاوت اعلان یا د اله اصلا نه منل او یا د اله یوازې محض وجود یې منل، نور اله بېواکه کول، الله بېواکه کول، نعوذ بالله، چې هېڅ شي سره د کار نشته، نه د حلال سره شته، نه له حرام سره، نه له قانون سره، نه له نظام سره. یو د ژوند چې څونه برخې دي، د حکومت چې څونه برخې دي، دې سره د کار نشته. او په ځینو شیانو کې موږ خپله درته رجوع کوو، نور د تا د دین، د تا د پیغمبر، د تا د کتاب، د تا د ضوابطو، د لوایحو له موږ سره کار او غرض نشته. او که څوک یې خامخا په موږ تحمیلوي، موږ دغه سره جنګېږو، هغه به له منځه وړو. نو د اله په خلاف د بغاوت اعلان او د الله بېواکه کول دې ته وایي سیکولریزم. دا چې ولې دوی داسې وکړ دا به وروسته درته وایم، خو دا هغه لغوي معناګانې دي او د دې هغه حقیقت دی. اوس راځو دې ته چې دغه د قوانین جوړولو او د حاکمیت حق دا ده د چا؟ په انسانانو باندې د حاکمیت حق دا د چا ده؟ دا د انسان خپله ده او که دا ورباندې د الله ده. په انسان باندې د انسان حاکم شي، حاکمیت ولري، انسان دې ورته قواعد او ضوابط جوړوي، او که الله دې ورته جوړوي. سیکولریزم وایي چې انسان دې خپله جوړوي، د الله غرض نشته ورسره. خو دا مردوده عقیده ده په دوو وجهو، په دوو دلیلونو، یو د شرع د وجه نه او یو د عقل د وجه نه. راځئ اوله تاسو ته د عقل د وجه نه یو مثال د تاسو په خدمت کې عرض کړم، هغه دا چې ولې د عقل د وجه نه دا مردوده ده. سیکولرستان هم یوه زیاته برخه یې په دې عقیده باندې دي، هغه چې الله اصلا نه مني هغه لږ دي، چې الله مني هغه دا هم ورسره مني چې د دې کون خالق ده الله، د دې ځمکې او اسمانو د دې هر څه خالق الله ده. دا دویمه ډله وي، دا یې ورسره مني چې دا الله پیدا کړي دي، خو قانون یې پکې نه ده لاګو کړی، قانون یې پکې نه ده چلولی او نه یې د دې دپاره څه قانون رالېږلی دی. د عقل له نظامه دا ولې مردوده ده؟ ځکه مردوده ده، مثال تاسو ته وایم چې دغه قاري صاحب یو کور جوړ کړ، دا قاري صاحب ځلمی شو، ځان ته کور جوړ کړ. پر دې مثال ته ما سره متوجه شي، دیوالونه یې جوړ کړی، د یو چت جوړ کړی، کوټه یې جوړه کړی، د یو فرش ګرد پکې جوړ کړو، خواري یې څو کاله وویستله، مزدوري یې وکوله، تنخوا یې راټوله کړه، قرض یې کور یې راواخېسته، ځان ته یې کور جوړ کړ. چې کور یې جوړ کړ، له دې یې چېرته یو ښه خاندان کې ځان ته یوه ښه ګلالۍ ښځه وکتله، هغه یې بیا واده کړه. چې واده یې کړه، بیا یې بچیان شو، بیا یې لوڼې شوې، زامن یې شو، ښځه یې شوه، زندګي یې شوه، وخت شوی شو، کور یې شو، موټر یې شو، هر شی شو، دا ټول هر څه ده په خپلې خوارۍ باندې وګټل، چا ورته ورکړي نه دي په خیرات، په خپله خوارۍ باندې یې وګټل. طبیعي ته خلک همداسې کوي که نه کوي؟ همداسې کوي که نو اوس چې دې قاري صاحب دا ټول خاندان جوړ کړه، دغه سړی ورته راځي اوس دی ورته وایي چې قاري صاحب کور خو تا جوړ کړ، ښځه خو تا وکوله، لوڼې خو دې تا پېغلې شوې، زامن خو دې تا شوه، هر شی تا برابر کړ، خو ګوره قانون ده چې د ما چلېږي، د تا ښځه به هم د ما خبره مني، د تا لور به هم د ما خبره مني، ته به هم د ما خبره مني. په دې کوټه کې چې زه څه وخت ننوځم زما به زړه وي، چې څه وخت راوځم زما به زړه وي، چې څوک راولم، چې څوک بیایم، چې څه خرڅوم، څه اخلم، څه ورانوم، څه ودانوم، هر شی چې په دې کور کې کومه دا به زما وار کړي.
دا معقوله ده که نه ده معقوله؟ نه ده معقوله که نه؟ دی مني ورسره څوک یې مني؟ مسلمان یې مني، کافر یې مني، هندي یې مني، یهودا یې مني، لیونی یې مني. چې د لیوني په لاس کې یو شی وي او ته ورته وایې چې دا به اوس ما ته راکوې، هوښیار خو نه لیونی نه مني که نه؟ نه مني. که مني یې په کار ده چې ویې مني، په کار ده چې ویې مني، نه ده په کار ته چې ویې مني. ځکه چې کور د ده ده، ښځه د ده ده، لوڼې د ده دي، غلامان د ده دي، خدمتګاران پکې د ده دي، باغ و بوستان پکې د ده ده، نو خو خبره ده پکې د چا چلېږي؟ د ده دې چلېږي که د هغه بل دې چلېږي؟ د ده دې چلېږي ځکه دا هر څه ده میسر کړي دي، ده موجود کړي دي، ده راټول کړي دي، ده منظم کړي دي، د ده په باندې خرچه شوې ده په باندې د ده د حاکمیت په باندې کړی چې هغه بل چا دي وي، د ده دي وي. اوس ولله المثل الاعلى، د الله لوی شان دی، الله ته څوک مثالونه نشي بیانولی. اوس راځو دا یو مثال تاسو ته وایي چې تاسو ته زه یو بل حقیقت د دې مثال په ترڅ کې واضح کړم، هغه دا چې دا ځمکه، دا بحر و بر، دا زراعت، دا هوا، دا ستوري، دا انسانان، حیوانات، خواړه، ښکار، دا هر څه پیدا کړي چا دي؟ الله پیدا کړي. دا دنیا چا پیدا کړي؟ ځمکه چا پیدا کړي؟ اسمان چا پیدا کړي؟ بچیان څوک ورکوي؟ ښځې څوک ورکوي؟ روزي څوک ورکوي؟ لږ یې ورسره په زوره وایي که نه؟ څوک یې ورکوي؟ ژوند څوک ورکوي؟ مرګ څوک ورکوي؟ مال څوک ورکوي؟ چې اخلي یې څوک؟ الله. دا خو طبیعي خبره ده، ټول یې مني که نه؟ غیر د کمونستانو نه ټول یې مني. که چې ټول یې مني، دا هر څه پیدا کړي الله دي او قانون د پکې د بل چا چلېږي. پیدا کړي دي الله دي او حاکم دی ورباندې بل څوک. د خپل کور په باره کې یې نه مني. همدغه خلک چې دا په انسان باندې د انسان حاکمیت مني، دا بیا نه مني چې د ما په کور دی د بل چا حاکمیت مني، خو دا مني چې د الله په ځمکه د بل چا حاکمیت وي. ځمکه د الله وي، حاکمیت د باندې د بل چا وي، خو دا بیا نه مني چې کور دی د ده وي، حاکمیت د باندې د بل چا وي. د ځان په حق کې نه مني، د الله په حق کې مني. د ځان د کار هېڅ لیونی هم نه مني، چې لیونی هم لاس کې څه شوي ته نه اخلي نه مني، هوښیار خلاصه کوي. نو عقلا دغه د سیکولرزم نظریه چې حاکمیت او قانون د پکې د ما چلېږي، ځمکه دې وي د الله، ځمکه دې وي د الله او قانون د پکې چلېږي د بل چا، دا د عقل سره برابره نه ده. لکه مثال چې ما تاسو وویلې، په د خپل کور په باره کې ته د بل چا قانون نه منې، چې راپورته کېږي ځان یې پرې ماتوي، ځای په ځای ماته په خېټه باندې خېږي وزنې ورته وایي چې ته څوک یې؟ کور به دې ما وي، لور به دې ما وي، ښځه به دې ما وي، مال به دې ما وي، زندګي به دې ما وي، خواري به پرې ما تېره کړې وي، او اوس په قانون پکې د تا منمه؟ ته نو څوک یې؟ یا به زه یم او یا به ته یې. د ځان په حق کې باید دونه غیرت درځي، خو دا چې یو څوک راپورته کېږي د الله په ځمکه د الله قانون نه پرېږدي او هغه ته بیا بېتفاوته پراته وي، هغه ته بیا کفر نه وایي، هغه ته بیا ظلم نه وایي، هغه ته بیا عدالت وایي. نو سیکولرزم تر ټولو بد کفر دی، تر ټولو بد کفر. ځکه د پخوانیو مشرکانو به چې شرک کاوه، نو د خپل معبودان او خپل الهه، د خپل بوتان، دا د شوارۍ وړه الهان منل، چې دا خو داسې حقیقي الهان هم نه دي، دا داسې نور وسایط غوندې شی دي چې دا موږ هغه اصلي اله ته وړاندې کوي. نو هغوی به هم هغه چلته وه، علیا به د چا ګڼله؟ د الله. دلته د دې زمانې کافران، د سیکولرستان، دوی وایي چې د الله هېڅ را باندې تسلط نشته ده، هېڅ محاسبه نه لرم د الله په وړاندې باندې. نو تر ټولو بد کفر دا ده، ځکه دا د الله په حاکمیت باندې تجاوز ده، دا د الله په سلطان باندې تجاوز ده، د الله په بادشاهۍ باندې تجاوز ده. دا الله د خپل مخلوق نه، الله د خپل قوم نه، د خپل نظام نه که د ده هسکل د دې نه بېواکه کول دي، چې وي د تا خو قانون به پکې د ما چلېږي. دا دومره لوی کفر دی، دومره لوی ظلم دی، الله بېواکه کول دي. یو انسان د راپورته شي الله ته دی وایي چې
ځمکه د تا یې دا منم خو قانون ورکې د تا نه منم قانون ورکې د ما وي انسانان حق کړي تا دي خو قانون درته زه چلوم د تا قانون ته نه منم نو وګورې دا انسان راپورته کېږي او د الله په مقابل کې درېږي او اعلان د حرب کوي اعلان د جنګ کوي چې هو دې تا خو قانون د تا ته نه منم نه په خپل ځان منم او نه په بل چا پرېږدم او د خپل قانون په خپل ځان منم او په بل چا باندې د خپل قانون عملي کوم دا د تا نه پرېږدم دې ته وایي سیکولرزم دا د سیکولرزم حقیقت دی په عقلي لحاظ باندې خو تاسو وویلو چې دا مردود ده عقل یې نه مني د شرع په لحاظ باندې د وحي په لحاظ باندې وګورو چې الله د حاکمیت او د قانون په باره کې څه فرمایي چې د حاکمیت حق دا د چا څوک باید حاکم اوسي الله تعالی فرمایي ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آیا ته په دې نه پوهېږي چې الله لره دا بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې بادشاهي د اسمانونو د چا ده او بادشاهي د ځمکې د چا ده بادشاه ویلی کېږي چا ته چې قانون یې چلېږي چې که قانون یې نه چلېږي چې قانون یې چلېږي هغه ته بادشاه ویلی کېږي که نه چې خپل قانون عملي کولی شي هغه ته بادشاه ویلی کېږي که نه داسې ده که نه که یو بېواکه چا ته یو بېواکه چا ته بادشاه ویلی کېږي نه ویلی کېږي ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فبدأ الله فرمائے ولم يكن له شريك في الملك نه یوازې دا چې الله د اسمانونو او د ځمکې بادشاه د مالک ده څښتن دی واکدار دی شریک هم د ځان سره پکې نه مني ګورې په سیکولرزم کې بیا کله کله یو درېیم قسم سیکولرزم دی یو د روسانو سیکولرزم و د کمونستانو دویم د غربیانو او درېیم هغه سیکولرزم چې په اسلامي ممالکو کې حاکم شوی هغه کې دا ده چې نعوذ بالله د دې په اصطلاح باندې وایي د الله تعالی سره به سمجوته وکړو که نه ته پکې د تا ته پکې د موږ څه به پکې د تا چلېږي دلته نکاح او طلاق او رضا او دې شیانو کې به د تا چلېږي نور په اقتصاد او نظام او سیاست او ډیپلوماسي په دې کې به د ما چلېږي وایي د الله سره به د دې په اصطلاح باندې څه وکړو جوړجاړی به ورسره وکړو شریک به شو ورسره هغه یو ډله وایي چې الله نه پرېږدي په ځمکه باندې چې حاکمیت وکوي د سیکولرزم معنا هم ده که نه دا درېیمه ډله بیا وایي هغه اوله ډله خو وایي چې الله شته نه دویمه ډله وایي شته خو قانون یې نه منو درېیمه ډله چې دا زموږ خپل یاران دي نعوذ بالله دوی بیا وایي چې بس ته به دې الله وي څه به دې موږ وي الله به هم تالو لیلا به هم تالو دواړه به وي دا هم خوشحاله او دا هم خوشحاله او دا کېدی نه شي ځکه چې الله فرمایي ولم یکن له شریک فی الملک نشته دی الله لره شریک په بادشاهۍ کې ګورې دلته د عبادت شرکت نه دی ویلی چې الله سره په عبادت کې څوک نه شریکوي الله سره به څه شي کې نه شریکوي بادشاهۍ کې به څوک نه شریکوي حاکمیت کې به څوک نه شریکوي نظام کې به څوک نه شریکوي د عبادت خبره بېله ده د ځینې خلکو په ذهن کې دا تصور ده چې زه خو عبادت کې خو الله سره څوک نه شریکوم دا خو په دې بادشاهۍ نظام او قانون کې بس څه پکې د فرانسې څه پکې د انګریز څه پکې د امریکا څه پکې د روس دا خو نظام ده دا خو پروا نه کوي نعوذ بالله نه الله فرمایي ولم یکن له شریک فی الملک د الله سره په ملک او بادشاهۍ کې شریک نشته د عبادت خبره په دې کې نه ده یوازې د بادشاهۍ او د حکم د واکدارۍ او د قانون او د نظام خبره ده الله دا فرمایي چې په دې کې را سره شریک نشته ده څنګه چې زه خالق یم همداسې به زه حاکم هم یم داسې به زما حکم چلېږي داسې به پکې قانون هم زما وي د قانون په اړه باندې الله فرمایي ان الحکم الا لله قانون به نه وي نظام به نه چلېږي مګر یوازې د الله قانون به نه چلېږي مګر د چا به چلېږي یوازې د الله قانون به چلېږي
دې ته حسب وایي چې د بل چا قانون به له سره چلېږي نه دا چې هغه دې هم چلېږي دا دې هم چلېږي یا د ډېر د الله چلېږي لږ د بل چا چلېږي نه بیخي د بل چا قانون وي نه په دې ځمکه باندې غیر د الله نه ان الحكم نه دی حاکمیت الا لله مگر یوازې الله لره